بعض د ځمکې نه راوځي، بعض موږ سره څه شی څه سامان ساز هغې کې زکات نشتی، بعض څاروي په هغو کې زکات نشتی. نو د هغې دا مطلب نه شو چې بس ما ورته جیب ته اکاونټ ته ټاله واچو چې یاره دې کې خو زکات نشتی. مستحب صدقې خو ورکولی شي که نه؟ مستحب صدقه ورکول یو عبادت دی. دغه شاته کس ته وګوره ورو تلاوت کوه. نو په مسله ورسېدی که نه؟ هغه حدیث ته دلته رایاد کړم، دوه حدیثونه د ځان سره یاد کړي. دې خوا ګوره دوه حدیثونه درته بیان کړم. یو رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان. هر ورځ چې کله سحر شي نو دوه فرشتې دوه ملائک راکوزیږي. فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. دا یو دا دعا کوي وی الله څوک چې ستا په لار کې مال لګوي د هغې په بدل کې وله نور ورکړه، د هغې بدل وله ورکړه. او یا الله څوک چې مال بندی نه لګوي دا مال وله ختم کړه. که ته زکات ورکې، که ته مستحب صدقې ورکې، ته دغه دعا کې راغلي چې کومه دعا دغه ملک دغه فرشته غواړي چې یا الله څوک چې مال لګوي ته وله د هغې نعم البدل ورکړه. هغه بدل د مال په شکل کې الله درکوي، د بل نعمت په شکل کې د اجر او ثواب او د جنت او د ټول په دې کې دننه راځي. بل یو حدیث ته ډېر ناشنا حدیث دی، په صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا یو ناشنا قصه ده. وی بینما رجل بفلات من الارض، یو سړی دی چې په شړ ځمکه کې روانو، فسمع صوتا فی سحابه، نو دی وریځو نه یو اواز واورېدو. دی سړي د وریځو نه اواز واورېدو. هغه اواز دا دی چې اسقي حدیقة فلان، د دې پلاني دا فصل او باغ چې دی دا خړوب کو، دغه طرف ته اوبه ور واچوه. دا اواز د وریځو له طرف نه واورېدو. فتنحى ذلك السحاب، نو دغه وریځ روانه شوه یو طرف ته او داسې کاړجنه غونته کې ځمکه وه، هلته چې دی ټول باران راوورېدو او دې سړي ورته کتو. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. دا اوبه چې دا باران چې کوم راوورېدو، سبحان الله، دا په دې لښتو مختې چې کوم جوړ شوي دي لارې د اوبو دپاره، نو دا ټولې اوبه یو لښتي ته جمع شوې. په دې کاړجنه ځمکه کې د اوبه ټولې یو لښتي ته جمع شوې. فتتبع الماء، اوس د اوبه روانې شو په دې لښتي کې، دا سړی هم په دې اوبو پسې روان دی چې آخر دا څوک دی، دا کم دومره اوچت کس دی چې د نوم اخیستی کېږي چې د فصل له اوبه ورکړه، د ده ځمکې له اوبه ورکړه. وی دی پسې روان و. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، دی چې ورغی یو سړی په پټي کې ولاړ دی، په خپله ځمکه کې لګیا دی، کار کوي او کشی ورسره ده او دا اوبه راړی خپل طرف ته، دا اوبه راروانې او دا سړی خبر نه دی دې قصې نه، دا ځمکې وله د دې قصې نه خبر نه دی. خو دې ته خوشحاله ده بس چې الله رحم وکړو، وریځو باران، د وریځو نه باران او اوبه د دې طرف ته روانې، اوس دې ته سره قصې نه خبر نه دی چې داسې یو ځای کې باران شوی دی او یې نه اوبه راروانې. ښه، دا سړی پسې ورغی وی یا عبدالله، ای د الله بنده، مسمک، ستا نوم څه دی؟ هغه وی پلانې. للاسم الذي سمع في السحابه، نه اقه نوم یې ورته ووایي، هغه کوم نوم چې هغه په وریځو نه اورېدلی و، او وریځو کې اواز شوی و چې د پلاني ځمکې ده، اقه پلانې چې ویلو ده ورته هغه نوم ووایي، زه هغه یم. فقال له یا عبدالله، ده ورته وایي د الله بنده، د چا نه چې تپوس شوی هغه ورته وایي د ځمکې دا مالک، لم تسألني عن اسمي، ته زما د نوم ورې تپوس کوې، څه مسله ده چې زما نه تپوسونه کوې او دلته راغلی
ناغو توی إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه ما دا آغا وریزو نستانو موردلو چی دی وبدی دا آغا وریزو نمستانو موردلو دی چی دی وبدی یعنی دا وریزو ندا باران شوی دی او بیا دا وبستا خواه در آگری دی ستانوم پاکی اغسطی شیو و تویلی شیو چی دا دست مکا فما تصنعو فیها تپو دی زمکا کی سکه دی که آخر سک کمال دی یعنی دیر دا سوچ خبره دا چه خاص نوم دیو بنده اغسطی کیگی او وریزو تا امر کیگی چی داگه دی زمکی لو بور که داگه دی فصل داگه دی پتیلا وی آگه وی چه قصه دی سیدنو بیا بدلزم جواب درکم فإني انظر الى ما يخرج منها زبد اخبر ازمکه کی پٹی کی کرونده کوم کار محنت کوم لگه دغه کرر ریبل کوم بیا چې کله د دې ورځ راشي فاتصدق بثلثه دا زه درې حصې کم نو یوه حصه د الله دا زما طریقه ده یوه حصه هغه د الله هغه زه الله له ورکو او دویمه حصه وآکل انا وعیالی ثلثا زما د بچو دا دویمه حصه شي وارد فيها ثلثا او دا دریمه حصه زی بیا په دې ځمکه ولګو نو دکه زما طریقه ده نور خو ماته څه نه دي معلوم چې څه کمال به وي خو زما طریقه هغه دا ده مال زه درې حصې تقسیموم یوه حصه د الله ده یوه حصه زما د بچو ده دریمه حصه دا په دې ځمکه زه بیا ولګوم و دا سړی حدیث مدي دپاره دا سړی ګوره دې ته نه دی ناست چې په دې کې به کم کې زکات دی او په کم کې نه دی د دې ته ډېره نه لګولې بعض راشي ما پسې او داسې به راپورې نښتی په دې سوال او که زکات بل پرز داسې شي او که بل پرز لږ کم شي او که بل پرز ته به وایي چې دی چېرته زه کله ناکله سوچ وکړم چې دا دومره تپوسونه کې چې کوي د ده به هم زکات چې ته په لکاو کروړاو کي دګي چې دا کم تپوس چې دی کوي دا کم معلومات هر وروره ته څو زکات ورکړې هغه وایي 500 ریاله به ما راځي په 500 ریالو کې تا دومره چې دی نو اړول او سمول وکړو او په دې 500 کې هم د ده دا کوشش دی که چېرته دا مسله دې 400 ته شي یا دې 300 ته شي نو ظالمه ده دا کم مال چې ته پاتې کې دغه د چا دی او ته څه وې ته وې څه دا مال چې رسره نه و ته څه وې که دی وایي چې زما پلار نیکه مالدار او دا جیداد نو خو دا هغوی له چا ورکړی دی رب العالمین دومره څه موږ له راکړي دي او په هغې کې وایي عشر عشر په هغې کې راته وایي د عشر نیمه حصه په هغې کې راته وایي په 40 کې روپۍ په 40 کې روپۍ ما ورته ګرځو چې ته څوک داسې مفتي به پیدا نه شي چې دا راته په 80 کې روپۍ کې دګې زمونږ خو تباهي وشوه 40 کې روپۍ مونږ خو د لوږې نه مړه شو ما بچي به څه خوري هغه غریبان دي نه نو په 100 کې څو شو نو په 0 کې زکات مې چې نه ورکړی که څه 15 شوي په 0 کې 15 د بعضو کوشش دی چې دا اوس په دې 0 کې 15 شي په 0 کې 15 نه شي دا زمونږ حال دی ته به دې ته نه یې ناست چې دا به په پلاني شي کې زکات تیجو زه به ورکوم که زکات نه و نو الله بخلی یم عامې صدقې به هم ورکې لکه اوس سبزیانې د عامې چې دي ټماټر شو الوګان شو دغه قول مطابق په دې کې زکات نشته ها په یو صورت کې دی چې ته تجارت کې هغه جدا مسله ده خو د تجارت مسله شوه همونږ بیان کړی م ده او بیا به هم بیانو هغه ته ستا تجارت دی چې ته بیا په هغه پیسو کې زکات دی
خو یو سړی اوس وایي چې یاره به دې پلاني شي کې سبزۍ کې به دې پلانۍ کې زکات نشته، خو زه بیا پکې م ورکومه، دا زما طرف نه یو صدقه ده او دا د الله احسان په ما باندې دی چې زه یې له د دې قابل کړی یم نو زه یې د خپل طرف نه ورکوم. دا د مؤمن شان دی. او د صحابه کرامو د تاریخ چې کله روالي که نه او د دوی دا خرچې د الله په لار کې چې وګورې موږ اکثر اورېدلي سیرت کې سړی ورته تعجب وکړي، دوی کې ګوره اکثر هغه و چې هغوی سره دومره څه نه و چې نصاب ته رسېدو. دوی کې اکثر هغه و چې دوی سره دومره څه نه و چې نصاب ته رسېدو، بیا هم د الله په لار کې دومره مال لګولی، بیا هم د الله په لار کې قرباني ورکړې ده. داسې نه تاسو ډډه لګولي چې نصاب ته به رسي، هم که نصاب ته ورسي نو د مولوي صاحب دماغ به موږ شړشوت کړو. ولې چې که څه ګنجایش وشي او که کیدای شي ما ته ووایي چې ته غریب یې، ته غریب یې، تا باندې څه نشتي، ته ځه. حدیث یې راته ووایي ځکه چې هلته شاته زموږ بچي هم دي، ښځه هم ده، زه په خپله هم یم، را روان 3-4 نسلونه هم دي، نو که دا زکاتونه دې زه ورکوم او دا خو قصه ټوله لاړه څه شوه، ختمه شوه. او دې ناپوهه انسان ته دا پته نه وي چې د دې زکات څومره فایدې دي، ټوله لویه فایده الله د نه راضي کېږي، دې سره په مال کې برکت راځي. دا بنده د الله نور څه خاص کاری نه دی، کار یې دا و رب العالمین ته دومره ګران و چې خاص په وریځو کې د ده نوم اخیستی کېږي. څومره برکت به په ده په دې ځمکه کې، کاړجنه ځمکه دشته اوبه پکې نشتې، خو د ده دې فصل ته اوبه رارسي، د ده دې پټي ته اوبه رارسي. دا برکت ته څه د لاسه دی چې هلته دی پکې الله نه هېروي. دا صرف د فصل او د پټي مسله نه ده، د دوکان، د مزدورۍ، د کاروبار، هر شي چې تا ته پکې خپل رب یادي که نه، الله رب العزت په پای کې برکت اچوي. هغه به لږي ظاهره کې به لږي، خو دومره سبب ستا وشي او دومره ګزاره به ستا روانوي چې هغه په ډېرو باندې نه کېږي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي او الله دې موږ د بخل نه وساتي او الله دې هغه مال نه موږ وساتي چې په کوم مال کې د دین او د الله د دې لحاظ نه ساتلی کېږي، د هغه مال نه دې موږ وساتي. الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زمونږ دین ته پکې ترقي، زمونږ ایمان پکې په سلامتیایي، زمونږ ایمان ته امن او اماني، زمونږ داسې مال پکار چې یو مال ما د الله نه لرې کوي، یو بچی ما د الله نه لرې کوي، دنیا زما دپاره فتنه جوړېږي، دا خو تاوان شو، دا خو ګټه خو نه شو. ښه بله مسله